یوه خبره درته کوم، الله جل وعلا شانه حاکم عادل معتدل ذات دی، واحد دی، حکم یې یو دی. بندگان یې یو خو یې د خپل د قدرت عجایب نقش ښکاره کړي. تاسې دوه انسانان په یوه رقم لیدلي. او عجبه دا ده د انسانانو فرق په کوم ځای کې دی؟ په دا ځای کې دی. د تندي او روزو او پزي په دا ځای کې دی. او که ډېر سړی فکر وکړي تر ډېره حده بیا په سترګو کې دی. اوس سړی بیدي سترګې پټي سړی داسې نه پېژني. یو بله خو دا عجبه حکمت و قدرت دی چې دا دونه انسانان چې نه یو دا بله ته جلا ټاپه لري، نه یو دا بله ته جلا لمبر لري، نه دا یو دا بله ته جلا حیثیت لري. یو انسانان موږ د ټولو دوه رنګ یو رقم نه دی. او د ګردو یوه پزه، دوې سترګې، دوه باړخوګان، غوږونه خو لا شاته یا خو موږ نه وینو. دا نن څنګه سره جلا کړي دي؟ رنګونه هم معتدل دي. داسې تک سور لکه پیاز هم بیخي شاز دی، داسې تک تور لکه یری هم بیخي شاز دی، داسې تک سپین لکه عاج هم بیخي شاز دی، داسې خړ پړ لکه خاورې بیخي شاز دی. ګردش معتدل راغلی. عجب حکمت و قدرت یې نه دی. خو لکه طبیعتونه رنګونه چې جلا دي، طبیعتونه و مزاجونه هم جلا دي. دا صوتونه یې لا جلا دي. اوس راس دغه ګر انسانان سره نشي خوشحاله کوی. دا د وخت دپاره دا یوه خبره زده کړه. الله یو دی، قانون یې یو دی، حکم یې یو دی، رضا یې یوه ده. او بادار هم د ګردو دی. کوشش دې وکړئ چې یو الله خوشحاله سي. چې الله خوشحاله سو، هغه چې د الله سره خوشحاله دي هغو به په عمر لیدلی نه، په مشرق کې به ګزاره کوي، خو ستا سره به محبت کوي، در سره خوشحاله به وي. ولي خو د بادار سره خوشحاله سوی چې درېږي هغه به خوشحاله وي چې خوشحاله. هغه چې د الله سره مخالف دي، هغه که مخالفت در سره کوي، الله بیا در څه دفع کوي، بیا ته دغه بل د کامیابۍ لاس ته یا. نو دغه یوه خبره د ځانه سره کوشش کوي چې دغه یوه لار واخلي. من جعل همه هما واحدا كفاه الله هموم الدنيا. من جعل همه هم الواحدة هم الآخرة كفاه الله هموم الدنيا. تقرد هموم بموالاقات بس وساي آية سري وي يدوا مقتديان يوا ته چې د مخ سایو نو کوي سپی رقم ورول ملا ساده پاتې پورته ک ملا ساده پاتې پورته کولې تر دغه څنګهنو یې پراور سوې اوس په منځ ودرېږي د چینیت کوي بل مقتدی راغی دا چې ورته کوتل بار ولادي ها مولوی ساده څه کړی په څه خلک څه دک ول د مخ پراور ورته شي په اتفاق سره کوي ماته دایره وشه ترغه دغه به پاتې پورته کوم اگر ټول پورته کته رات وخت کنو بندگان داسې شان دي لالینو بندگان داسې شان دي هغه یاره کنده تا چینو د الله قانون بیا یو دی لارې یو الله دې موږ ته د الله د بدو بندگانو سامان راکړي سړی خطا باسي ته څلور پنځه غړیانه بله ورځ ناست و خلک راغلی ځوانه ته وایي زما پلار داسې د غلا په کیسه کې بندي دی داسې ما څه وکړم ستاسو غواړي چې غل رایله کوم ته شرمېږې نه چې زما پلار غلا کړې ده ته باید شرمېدلی شرم هم نه لرې ته ګډې زما پلار غلا کړې ولاړ څه ځه
نو اوس مې فکر کېږي چې دونه به خو ابد دلته کور ته یوه جاڼې لا هم پسې راویستلې وه. ول هغې ول زه د مولوي صاحب سره وینم. ما ورته وویل ورکه څه خدای دې خواره کړله. بندگان چې دي هغه هوا پرسته دي، خواهشات پرسته دي، خپل د هوا او خواهشاتو تقاضا قرباني کوي دي. الله یو دی، الله خوشحاله کوي، بس نور پسیله کوي. نور خو به دې کېږي که خوشحاله کېږي، که خوشحاله سو خوشحالۍ ته یې لبیک وایست، که خوابه دې سو هېڅ پروا نه به کوي. نه ده ول یو هغه خوابه دی، ول یو هغه موړي چې په آخرت کې لارژۍ خراب وي، یو هغه خوابه دی چې په آخرت کې لارژۍ خراب وي. بس د خدای خوابه دی کړو. دا داسې شان دي. الله وایي وما کانوا مهتدین. ته چې راسئ الله یو بل مثال درته وایي د توضیح. الله وایي مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هی د منافقینو مثال الله وایي. ای مثال د دوی داسې دی لکه هغه څوک چې اور بل کړي. ای توره تیاره د شپه د ترژمې د باد دی، دوړې دي پر لګرځي، یخ دې هم کېږي، بلې خوا ته خوف د لیویانو، درندګانو، مارانو، لړمانو دی، بارانو دی راولاړېږي نو که اورګۍ بل کړي. چې دا اور یې بل کړي دی خوا یو د باد څپه یو د باران څپه راشي مړې بیرته هغسې په تورې تیاریکۍ کې پاته شي. منافق هم دا ډول دی. یا خدا داسې دی د خدا نور د اسلام، دا څراغ د اسلام په دنیا کې بل کړی، الله رب العزت په آخرت کې دا نور د اسلام ځینې بوځي، په تورې تیاري و ظلمت کې به د کفر فاتح ابدي جهنم ته به ولاړ شي. بس ای لکه هغه څوک چې په شپه و تیاره و ترژمۍ و یخ و خوف و بیره کې یو اور بلکې ځان ته رڼا فاصلې لار په معلوموي، ځان په تودوي، ګټه پرخي، بیرته مړ شي. یو ګړی ګټه وکړي. د دویم دا د ایمان د اسلام دعوه ده چې ماسې په دنیا کې ګټه ورته وکړي. او یا کې داسې وه دوی خدا نور د اسلام بل کړی، دا دعوه د اسلام یې کړی، د هر چا سره غوړه مال کېږي چې ولې چې زه خو مسلمان یم، داسې مې کړي داسې مې کړي. هغه بېرته یو ګړی بعد هغه په خبر دی چې دا خو داسې مردارخور، ډاکو، چاپړوس، چلوس دی چې والله کې یا خبره د منلو یا اسلامیت د منلو. نو دا یو ګړی ګټه ورته وکړه، خلکو چې ولې چې رښتیا هم ښه غوړه ژره خوېدل چې هم رښتیا به دغسې وي. ګړی بعد بېرته بیا خلک په خبر شي دا پسې لکه دا ایله شوي. دا یو ګړی ګټه واخلي. الله وایي مثل مثال هم د دوی که مثلي مثال الذي د هغه چا استوقد نارا چې اور بل کې. الله وایي فلما اضاءت ما حوله چې دا اور د شاوخوا روښانه کې ذهب الله بنورهم الله هغه نور د دوی ځینې بوځي وترک پرېږدي هم دوی په ظلمات په تیاریکیو کې لا یبصرون هېڅ یې نه ویني. نو شپاسې بېرته منافقان هم داسې دي. دا د دنیا کې ګورې د اسلام نور بل کړی، په آخرت کې به دا نور ځینې ولاړ شي د کفر په تاریکۍ کې په ابدي جهنم کې به پاتې. یا په دا دنیا کې یو چالاکي و ټوپګۍ به وکړي، یو څوک به خطا به سي، بل بېرته به هغه په خبر شي دا پسې پرېږدي، بیا به هغسې خړ پړ ګرځي. الله وایي صم بکم عمي فهم لا یرجعون. هی صم کاڼه دي، بکمن ګونګیان دي، عمیون ړنګیان دي. دا د دوی دلالت، دا د دوی طغیان داسې اوج ته رسېدلی، په سترګو یې ړانده کړي. څنګه د حق دلایل نه وي، په سترګو ورته ګوري، محققو یې درک نشي کولی. دا د دوی طغیان داسې دلالت ته رسولي، په غوږو یې کاڼه کړي، حق اوري
فهم یې نشي کوی، قبول یې نشي کوی. دا د دوی دلالت داسې رانده کړي چې حق ویني تمیز یې نشي کوی، یا حق په زړه پوهېږي په خوله یې اظهار نشي کوی. کاڼه دي حق اوري نه، ړانده دي حق ویني نه، ګونګیان دي حق وایي نه. داسې معنا نه ده ای خلکو چې دا منافق هم کوڼ هم ړوند هم ګونګ. یو مثال ده، یو استعاره ده، یو شبهه ده. د حق پر برابر باندې ړانده دي، د حق پر برابر باندې کاڼه دي، د حق پر برابر باندې ګونګیان دي. نور چې ورته کښېني بیا خو نو هغسې خبرې ځای اریان به یې ورته چې کشکې مو د خپل د مسجد ملا ګرځولی وای. حق نه سي ویلی، حق نه اوري، حق نه وي. دا بیا دغه دلال اثر دی. ګوري چې ما د طویل ګناه په ذاتي دونه بد نه ده لکه دا چې بیا بد اثر پر مرتب شي. د دوی د دومذهبۍ و، د دوی د بې پروایي و، د دوی د الله او د رسول سره د غفلت اثر مرتب داسو چې نه حق ویلی شي، نه حق لیدلی شي، نه حق اورېدلی شي. حق پر ما حقه ویلی نشي، حق په ما حقه اورېدلی نشي، حق په ما حقه لیدلی نشي. عناد و تعصب د اسلام سره په سر شي، په عناد باندې روان. الله وای او کصیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. ای دا به علا د منافقینو یو بل مثال وای. څنګه؟ ومثلهم كمثل الصيب، ای كمثل اصحاب الصيب. دغه منافقینو یو مثال د شدی لکه هغه مثال د خاوندانو د باران چې دا باران وي من السماء. ای که ته باران خو مې د اسمانه زه باران منځک سره غورځم. وای کېدای شي په دې کې دې نکتې ته اشاره یعنی یو خدای چې د اسمان پر مخ دلته یې ګل وریځ راسي باران راشي وکړي نو اخبار تیارنو نه شاوخوا رونی. یا من السماء دا معنا چې ټول اسمان وریځې نیولې نو یوه پله شپه یي بیا وریځې بیا دا اوبه راشي وکړي د همځکه چې اوبو تورې شي خو هم بار هغه بس تیاره پیدا کوي بارانو بیخي تیارې کوي. ومثلهم كمثل اصحاب صیب لکه خاوندان د باران من السماء. دا مسله ډیرو مفسرینو پر لاړولي دي. دا باران مستقیمي خوا څه دی؟ یو قول دا راغلی دی چې باران رأساً د اسمانه څه دی. دا وریځ یو علامه ده، د دغې علامه چې ښکاره سو د اسمانه اوبه راشوي کېږي پر وریځې راوځي پر مځکه موښلي. بل قول دا دی چې دا باران د وریځې څه دی خو دا اوبه د اسمانه څخه په وریځې کې حاصلیږي بیا د وریځې پر مځکه راشوي کېږي. یو قول دغه د حکماو بعضې مفسرینو نقل کړی دی چې دا د مځکې څخه بخار پورته کېږي په وریځ کې یا پر مځکه راشوي کېږي. خو به هر حال عجبه یې دا ده چې دا څکان یې څنګه سره جلا کېږي چې د مځکې څخه پورته شي ښه دی اسمان ته پورته سو دا څنګه دا دوه څکان ولې سره ګډېږي نه؟ که دغه هوا او باته سره وګوري باید وریځ دلته ولاړه وای باران په کابل کې وورېدی ولې چې ښه تیز باندې ته دا کاسه د اوبو ډکه که داسې پاشي هغه دوري او بل باید لکه یو ټانکۍ چې راچپه شي د یو پلې شړپ راشي وسوی وای. څنګه قدرت دی که د اسمانه څه مځکې ته راځي دا 500 کاله لار دا څنګه پرېږدي؟ نو 500 کاله مخته باران شروع سوی نن رسېږي. که د وریځې څه یي د اسمانه څه اوبه په وریځ کې حاصلېږي وریځ خو یو ګرځي خو تاسې به مې لیدلي نه د اوبه څنګه پکښې حاصلېږي اوبه خو هغه سیال شي دلته په مځکه کې بهېږي لته دا سرو وځي نو په دا وریځ کې څنګه ګرځي؟
چې د مځکې څه ورپورته کېږي، د کوم ځای ورپورته کېږي، دا ګرد وچه مځکه دلته چیرې دي؟ موږ د چشانګ دانه لور دا پورته کېږي، په وریځ کې دریابونه په جوړېږي، بیا پر موږ شوي کېږي. که ته د دریابه څخه خېژه د دریابه څخه راځي، د هغه دریابه څخه دلته په دې ځای را شوي کېږي، تر دغه ځای څنګه پکښې راځي؟ دا به ومنو، سمه ده، خو د الله د قدرت و اثارو ته وګورئ. د دریابه یې دا بخار راپورته سوی، په وریځې کې حاصل سوی، نو خو باید داسې وایي چې سړی دا تیاري د یوه پله په وریځ کې د اوبو ډم وایي، دا تیاري نموښتې ویل کڅوڼه چې سورې سي شړه پرته سوی وایي. دا څنګه اوبه دي چې را روانې دي؟ د هراته څه باران شروع دی تر کابله پورې روان دی، په ورځو ورځو اوري. دا څنګه دریابه څه راخېږي، چیرې جمع کېږي؟ فکر مو ورته وایي. د الله د وحدانیت د قدرت بس دغه یو دلیل بس دی. سړی بس وایي چې لا اله الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین. بس هر خوا چې راواخي خپل شهادت تجربې او مشاهدات په کار واچوي، بس هیڅ تعجب اخلي. که د اسمان راغلی هم عجب دی، که د اسمان څخه په وریځ کې اسیږي هم عجب دی، که د دریاب څخه بخار راپورته کېږي هم عجب دی. تر دغه ځای کې څنګه راځي؟ په وریځ کې څنګه را رسېږي؟ پر ترتیب څنګه راشوی کېږي؟ په څکانو څنګه رالوېږي؟ روانو څنګه دغې څه ځي؟ په هرات کې پرون باران وایي، سبا په هلمند کې کېږي، درېیم سبا پلانکي ځای کې روان دا وریځ روانې دا روانې دي چوړېږي، دا ولې په ورځ کې نه راشوی کېږي؟ ټانکې د اوبو ډکې باره هغه دا دغه خلک نه هغه پیپ یې ورته وړي چې کوچني سوري ورکړي، برخوندوي پرې اوبه نشته وتلی به نو کره کره چوړېږي روانې. دا څکانو بیا څنګه کوي؟ تر وریځې راوځي څکان کوي. یو دهرې خو به وایاست باره مو ویلي چې هلته جاله ورته تړلې، که یو ځای سره ټولې وایي تایره وځي په دې وریځ کې یو پله دی د اوبو پر ډم ورغلې وایي شړپ او نه مځکه به یو پله اوبو نیولې، تایره ځي نو ورسله د اوبو کڅوڼه یې سورې کړه. الله یو قادر ذات دی. سالا یې کوي بله کار نه پلو، څوک وایي هغه ډول دی، څوک وایي هغه ډول دی، څوک وایي هغه ډول دی. په دغه ښه پوهېږي د یو لوی قادر قدرت د قدرت یو اثار دی. بس نو دی وایي او که اصحاب صیب من السما، دوی داسې دا منافقین لکه خاوندان د باران چې باران د اسمانه پی په هغه کې ظلمات تیارې کوي وي. جمع ده شپه هم تیارې کړه، د وریځ هم تیاره جوړه کړي، ځکه هم په څکانو باندې چې داسې توره شي باران خپله تیاره راولي. هغه تیز باران ته چې ګوري تر لیرې ځای هاته پته مځکه نه معلومېږي. باران چې تیز شي د باران په لیرو څکانو کې هلته پر مځکه باندې یو رقم دغه راوځي، لیرې بیا نه معلومېږي. ورعد په دیو کې ټکي وبرق پیلبوي. یجعلو وګرځي دغه خاوندان د باران اصابع ګوتې هم خپل په اذانې په غوږو کې هم خپل من الصواعق د وجه څه د ټکو. رعده چې موږ ورته تالنده وایي، صواعق سایکه هغه ټکه نه چې وایي ترنده شوه شوه. ولې؟ حذر الموت د بیرې څه د مرګ. والله محیط بالکافرین. الله ویکادو قریب د البرق وغه پیلبو ته یخطف ابصارهم چې دوی سترګې چورکي. قریب دا دی دا پیلبو یې سترګې چورکي رنګېږي. کلما اضاء لهم مشوا فيه، ای دا پیلبو سي ځکه رڼا سي یو ګام دوه واخلي. واذا اظلم عليهم چې بیا تیارې سي قامو. تا خو تجربې خبره ده، پیلبو سي ځکه سره غرمه سي بېرته تیاره شي. وستاره یو سړی که په صافه تیاري کې هغه له یو رقمې ده چې یو بله پیلبو سي بیا تاریس به رایشي رسولی وي. ولو شاء الله که الله اراده کړې وای لذهب بسمعهم د دغه خلکو په غوږو بیا تګ کړی وای، په دې ټکو بیا غوږونه ورکاڼه کړي وای، و ابصار یې په سترګو هم د دې په دا پیلبو بیا سترګې ورړندې کړي وای. ان الله على كل شيء قدير. اوس راسئ
دا خو قرآن پاک یو مثال د منافقینو ذکر کوي. دوی دشتي لکه خاوندان د باران چې په هغه کې تیارې کوي، په هغه کې پیلبو وي، په هغه کې ټکي، چې رڼا سې تګ وکړي چې تیارې سې بېرته ودرېږي. د دې مثال او د نفاق تشبیه په کوم ټکي کې ده؟ یا خو د منافقینو د نفاق مثال ووایي چې دوی د خپل په دین کې په داسې تحیر کې یوه معنا یې دا ده، سړی چې په تورې تیارې و، په شپې و، په ظلمت کې او پیلبو راسي، نو یو ناڅاپه ګټه خو یې بلا تر سترګو شي که څه بېرته تیاره تر هغه لا پر ډېره شي. ایمان د دنیا د نفاق دوی ته دا قدر کې ګټه کړې ده لکه هغه د پیلبو یو رڼا. نور ټول وخت دوی په خوف، په ظلماتو، په شدت، په عذاب کې دي. دغه د ایمان څخه دا د دنیا په یو څو ورځو کې یو لږ منفعت لکه په هغه پیلبو کې چې سړی هغه یو شی وویني منفعت واخلي. دا عزای دی، شبیه د عزای دی. کلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا. چې دوی ته دا پیلبو یو لږ رڼا وکړي، دوی ګام واخلي چې تیارې سې بېرته ودرېږي. دوی ته هم دا اسلام دا د خولې اقرار یو لږ رڼایي وکړي، یا په دنیا کې بېرته یې نفاق ظاهر شي، یا په آخرت کې خو الله عذاب ورکړي. او یا داسې دی ایمان په خپل ځان کې ګټناکه شی دی. باران فایدهمند شی دی، د طلب شی دی، د خیر شی دی، خو ګاه وخت سړي ته تکلیف و مشقت شي، لکه دغه یو څه چې په دښتو بیابانو تیاره و شپه کې یو باران پر اوري، نو هغه خو باران څوک شو؟ تکلیف. دغه منافقین ته دا دوی ایمان یو تکلیف شو. څنګه ګټه نه ورته وکړه. په دنیا کې هم خلک زه وایي دا منافق دی، پر خبره یې غوږ نه نیسي، په آخرت به ماله عذاب ورکړي. لکه باران چې په ذات کې د رغبت شی دی، خیر شی دی، خو یو چا او چا ته خطر شي په داسې حال کې. ایمان هم په ذات کې خیر دی، خو چې ما ظاهري په خوله د منافق دپاره یو تکلیف جوړ شي. کافر هم باندې بې اعتمادي پیدا ما بله ورځ ویلې د مسلمانانو سره، مسلمانان باندې بې اعتمادي پیدا د کافرانو سره شناخت لري. په کلي کې هم خلک وایي دې د منلو نه ده، په ښار کې هم خلک وایي دې د منلو نه ده. نو دا د د ایمان دعوا و د ته یو تزلزل بې حیثیتي و رسوایي سوه. او یا دا شوبه د دغه ځای کې څه ده چې یجعلون اصابعهم فی اذانهم، ګوتې په وږو کې واچي. اصل خو انامل دی، ګوته خو تر دې ځای کې ګوته دونه ګوته په غوړ چې خېږي اناملهم، خو دا د ډېرې مبالغې سره دوی دغونه د غوږو سره زور وکړي چې زړه یې غواړي چې ګډ ګوته ورچېخ کړي. چې په دوی د ټکي خوف راسي، بیره راسي، دوی په غوږو کې ګوتې ورکړي. هغه د غوږو په ګوتو حذر الموت، د بیرې څخه مرګ په غوږو کې نو ګوتې ورکړي باندې د مرګ خلاصېږي. که بالفرض په دا ټکي دی مړ کېدی، په دغه نو دی خلاصېږي چې په غوږو کې ګوتې ورکړي. یا دغه منافق چې دا دعوه د اسلام یې وکړله، ځان یې ته یې دا یو حفظ وبلئ، دا داسې دی لکه هغه ځای چې دوام بیره په راشي په غوږ کې ګوته ورکړي، نو غوږ په ګوته خو د مرګ و دوام نه خلاصېږي. دی هم په دغه دوکۍ لږ یو ګړي اسلام باندې د الله د عذابه نه خلاصېږي، ګټه نه ورته کوي. دا ځای د شبیه دغه دی. او یا یو تشبیه تمثیلی ده. دا د الله دین و قرآن داسې دی لکه باران. قرآن باران دی، په باران کې تیارې کوي،
شپه ده، ترجمې ده، وریځ ده، باران ده. په قرآن کې ظلمات دي، تاریکی دي. د څه شي تاریکی دي؟ د تکالیف دینیو، د تکالیف دینیو دي. منځ وکړه، روژه وکړه، زکات وکړه، حج وکړه، دا لا ګر ښه دي. سخت کار بل دی، الله دې امان راکوي. وایي جهاد وکړه. اوهو طالبان بویل بو تیاری قرباني سم په امیانو خلکو دې سبقان شروع کړه. دا تکالیف دا ودي کفارو ته ظلمات. ایمان داسې شی دی هر چا ته خوند ورکوي. ایمان د هر چا خوښ دی، خو دا تکالیف یې زور غواړي. بخاري روایت نه دی، حفت الجنة بالمکاره وحفت النار بالشهوات. جنت خو ښه خوند کوي، مکاره یې تکالیف یې ډېر. پر سترګو به دي پردې غوړولي، خوله کې به دي کایزای، په اوږو کې به دي پنبای، زړه به دي را کنټرول کړي، پښې به دي را کنټرول کړي، خو د ځان نه یې نو، خو د اختیاره نه یې نو. نو دغه تکالیف د دین دا هغه تیاریکۍ دي و دوی ته. ورعد او ټکي دي، ای هغه د کفر د نفاق پر سر چې کم زواجر بیانېږي، هغه پر دوی باندې داسې اثر کوي لکه یو ټک. وبرق او په هغه کې پیلګوي دي، ښکاره ښکاره حجج پکښې کې دي، لکه پیلګو چې دا ګرد د تیاره په یو پله سره وغورځوي، سره غربسي. په دې قرآن کې ښکاره ښکاره د قناعت حجج شته. منګر یجعلون اصابعهم فی اذانهم، دا کنایه د دې څه دی؟ دوی خپلې ګوتې په غوږو کې ورکړي حذر الموت. دغه ښکاره ښکاره حجتو ته غوږ نه نیسي د بیرې څه د مرګ. یا خدا معنا د آلاله ای منافق په هیڅ نه معلومیږي. تاسې وګورئ په اسلامي تاریخ کې د نفاق اساس محک د نفاق جهاد دی. د منافقینو ډېر اظهار په چا سوی؟ په جهاد. نو دی غم لړلی وای که وسم دم ورته مخلص یې خو دستي به وایي ولاړ ته پلانکی ځای ته جهاد. جهاد خو یو ځان وژل دي، حذر الموت. دا ښکاره ښکاره حجت چې وویني یو بله خوند ورکړي، دا څنګه ښه خوږ دین دی. بیا وایي کور دې خراب سو، که دې امان راوایي خو دستي بله ورته جهاد ته ولاړ سه. نو باره په غوږو کې ګوتې ورکوي چې یعنې هغه څنګه ول سپی دي یم ژوندی دي یم، دغه سپی دي سپی دي ژوندی دي. انسانیت تقاضا نه ده. د انسانیت د اسلامیت تقاضا مروت دی. د اسلامیت تقاضا بلندي ده. ژوندی دیم یوه ثانیه دیم په همت و عزت و فت دیم. داسې سړی وایي مسلمان تقاضا باید داسې. سپیان هم ژوندي دي چې یو چا ته وا د سلو سپو ژوند به سره یو ځای کړو چې هر یو 10 کاله ژوندی سل سپو به څو عمر کېږي؟ زر کېږي. ارشه د سپي رقم زر کاله عمر څوک غواړي چې سپی دي زر کاله دي ژوندی؟ د خره رقم عمر څوک غواړي؟ د اوښ رقم عمر څوک غواړي؟ یو سړي د اوښ د شلو کالو کېږي د سلو اوښانو عمر سره یو ځای کېدی 2000 کاله. 2000 کاله د اوښتوب ژوند یو انسان غواړي؟ یا یو په ژوند کې انسانیت د سړي سړي د ژوند خواست مه کوئ. ژوند څه شی دی؟ ژوند ښه شی؟ ما د ټول خر هم ژوندی دی، سپی هم ژوندی دی، چغال هم ژوندی دی، ګیدړ هم ژوندی دی، سرکوز هم ژوندی دی. دا ګر ژوندی دی. داسې وایه چې یا الله ژوند د دین اسلام همت فت عزت ته ښه خوند راکړي. د انسانیت خواست د ژوند داسې دی چې ژوند د فت و عزت و اسلام و ایمان الله دا نو اوږد ژوند راکړه نو ښه خوند راکوي چې څونه ممکن یې خوند راکوي. او که به اسلامیت و فت و عزت نه وي نو بیا
شل کاله بعد امر نو وشتي مرسم دا دشتي دي مرسم مرسري انسانیت داسې دی دشماش خدای ژوند راکړي خو کار دی ګر لیویان ژوندیان دي ګر حیوانان ژوندیان دي ګر خنزیران ژوندیان دي دشماش داسې وایي چې خدای ژوند راکړي د فت و عزت ستا د رضا بیا نو خوشحاله یو نو تر لس په شل خوشحاله یو تر شل په دېرش خوشحاله یو تر دېرش په څلوېښت خوشحاله یو تر څلوېښت په سل خوشحاله یو او که عزت الدین و پت نی تر کال سر مرگ خیر دی نو که انسانیت که حیوانیت یا ون حیوانیت الحمدلله الحمدلله ما خود ځان لپاره دا خوښه ده چې الله یو آنم ذلت نسم زمانه ان دربار دی نه دی کوچنی که ژوند را پیدا پردی و دی زه ژوند را کنی مار کم اتر نو نه کړم څه دی فقط دا الله بلار کی لا أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مسرع وإن يشاء يبارك في أغسال الشلب ممزع خبيب څنګه وچی دی ولا أبالي باك نكوم حين أقتل مسلما چې مسلمان مرتبات نكوم على أي جنب كان في الله مسرع دا لا فلك پر هر بغل مرسم إن يشاء يبارك في أوصال الشلب الممزع کالا اراده وکړه د بدن په دې ټوک ټوک اندامو کې به برکت واچي نو د شي وایي چې الله ژوند راکړه د عزت او د فت کته زه وایم الحمدلله ثم الحمدلله په دا شل کاله ما په دا شل کاله پر امریکایي سترګې نه دي قرارې کړي قسم یم دا اوس ورته ګورې بنه دا مې هضم کړی خو ډېر فکري په دې کې وم وګرځېدل موټرو کې په لږ څه خېدلو چې چا وخت کې تلاشي کوي دې څه به کوي د حالات داسې غیرت دی په الله دې مې ښه په مکررو وارو راغلی یم ټول موټر یې تلاشي کړی جریان تلاشي کړی مګر و قسم نو دا کړ چې ورته کېږم خو نو نه اوس به اشنا شو نه مې ورته کتل نه ورښته کېدم دا مې د ځان سره عزم کړی دی چې ولاکه اوس به درښته کېږم ته به ما تلاشي کوي نو کش مې کبر چې دا کش مې کبر مې تلاشي دا د خدای احسان سوی دی شل کاله نو که وایم چې زر واره پر راغلی یم کوم 1500 واره پر راغلی یم نو به درواغجن کېږم خو الحمدلله ثم الحمدلله په ټول وخت باندې امریکایي نه ما ته لاس راوړی نه تلاشي کړی یم نه ما داسې کړي دي لکه حدیث کې راځي وایي ښځې ته که دې په اول دید وکتل پروا نه کوي دوم دید مه ورته ګوره ما په دوم دید امریکایي ته نه دي کتلي نه مې ورته کتل کتلی مې نه څه ورته هېڅ برداشت مې نه درلود حالات داسې ذات دی دا فکر به راسره وشي چې یو تلاشي کول یې دا خو څه کوي تلاشي کړی تر بیان الحمدلله یو په دې کې فکر ورسه بیا بلا ولی طاقت نه لري ته ویډیو لشتي ولی لوی نارې به وایي د خدای احسان دی تر اوسه پورې په چپله ښه ولاکوله یو ورځ یو ظالمانو ځای کړل سم سړی خو ولاکوي والمرد پورې سم سړی نه نو داسې مه وایاست ای د ژوند په شیله کې دا وایي چې الله یو ساعت ژوند راکړه د همت ته یې راکړه نو دغه ځای اصلي مقصود دی چې قرآن نازل سوی دی تکالیف پکښې نازلیږي دا پر کفر باندې زواجر نازلیږي او ښکاره دلایل نازلیږي دوی په غوږو کې ګوتې ورکړي وایي مسلمان نسې خو بیا به داسې درته وایي چې حل نو وجه د تشبیه بیا د دغه ځای کې څه راخیستل سوې په خبره پوه سو هسې ونه کوي داسې راسې په دغه ځای کې یې پرېږدو ما نن یو ځای وعده کړې ده کوم چې خدای هغه نه وي راغلي دا ته یو سړی خوندولاکه را کړی یو خړه لونګي یې پېچلي شوم دا به لکه پرون ما زه خبرې کوم داسې نه چې هغه